تور ته به تور وایو سم ته به سم وایو تور ته به تور وایو سم ته به سم وایو مینه به مینه ګڼو غم ته به غم وایو زبیر ساجده خولې نه مو ګډې وډې وځي څوک به خفه شي رانه نو ځکه کم وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي شاهي بالا کلي ته د پښتو ادب یو نوموړی شاعر له چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. مینوالو تاسو په مختلف پاڼو باندې کلامونه هم اورېدي. را سره په دې مرکه کې ناستې کوي سید زبیر شاه ساجد صاحب. نو په پروګرام کې به د کلامونه اورو نو بالکل راځي چې په شریکه ورته هرکلی ووایو. سید زبیر شاه ساجد صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. السلام علیکم. ډیره مننه ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې لنډ تنګ او مصروفه وخت کې وخت وویستو موږ له راغی. ډیره مهرباني. ډیره مننه ستاسو هم کو چې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له مینوالو لم وخت ورکو. یو جهان مننه هم کو. زبیر ساجد صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله د الله پاک ډیر لوی احسان دی. خوشحاله یو ژوند ښایسته روان دی. ډیره ښه ده. مینوالو کتونکو ته به په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوو. زما نوم سید زبیر شاه دی او ساجد مې تخلص دی. د شهي بالا اوسیدونکی یم. محل ګړي سیدان کې ژوند کوم. د پلار مې سید محبوب شاه نوم دی. ډبل مې تعلیم مې دی مې اسلامیات او ام پښتو. تر دې دمه پورې مې 2 کتابه چاپ دي. یو د رڼا په تکل کې او د بل ناتیه مجموعه ده ستا د نور جلوې نظار. او بل کتاب هم انشاءالله چې تیار دی هغه به هم راځي په لټون د خپل منزل یم. د شهي بالا پښتو ادبي جرګې مرکزي صدر یم او تر دې دمه پورې د دغه جرګې نه تقریبا 3-4 کتابونه هم چاپ شوي دي او کار کوو بس پښتو ادب دپاره لګیا یو. ملګري را سره دي او مخلص ملګري را سره دي انشاءالله چې په هغې باندې ډاډه یو او کار کوو لګیا. ډیره ښه ده. زبیر شاه ساجد صاحب پروګرام کې به را سره دا مینوالو ته ظاهره کوي چې پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي. نو تاسو په کم صنف کې هم ډېر کار کړی؟ یاره ما خو هر یو صنف تر خپل وسه پورې څېړلی دی. تبعزمایي مې په ټولو صنفونو باندې کړې ده. فی الحال دې وخت کې چې کوم دی د غزل دور دی نو غزل زیات لیکم او نظمونه مې هم ډېر لیکلي دي او په هر یو صنف مې تبعزمایي کړې ده. ډیره ښه ده. مینوالو ته پته هم وي ځکه چې ستاسو کلامونه اورېدلي. ما هم ستاسو یو کتاب هم کتو نو ډېر نظمونه مې پکې کتلي دي. نو ما ویل چې کله زبیر شاه ساجد صاحب له ورشو نو پروګرام کې به د نظم غوښتنه هم کوو نو که پروګرام کې م را سره نظم شریک کړو د هغه نظمونو نه ډېره به نو نظم به سره شریک کړم خو هغې نه مخکې غواړم چې یو څو شعرونه وویم او مینوالو به خوشحاله شي. نو غزل نه مخکې یو 2 شعره ویم چې د مرغو ژبې شوې ګونګی چون د شپونکي نشته دی. د مرغو ژبې شوې ګونګی چون د شپونکي نشته دی. اوس د سپرلي موسم کې هغه رنګیني نشته دی. او زما چې ذهن له راځي زما د خولې نه وځي. زما چې ذهن له راځي زما د خولې نه وځي. په دې شعرونو کې زما ګورې مرضي نشته دی. او غزل دی چې څومره خوند چې دی اشنا ستا په جبین کې. څومره خوند چې دی اشنا ستا په جبین کې دومره نشته د هیچ چا په ګلورین کې. او که د سرو وي چې د بل وي خوښ مې نه دی. که د سرو وي چې د بل وي خوښ مې نه دی. چې مې خپل وي په خواړه خوښ یم خورین کې. او مننه. که د سرو وي چې د بل وي خوښ مې نه دی. چې مې خپل وي په خواړه خوښ یم خورین کې. او صرف بچ بشي تپم او زتینو. صرف بچ بشي ترپم او زتینو. کوي هر څومره قوت هم په لین کې. او کړه د خدای یاره پیدا رزق به درکړي. کړه د خدای یاره پیدا رزق به درکړي. داسې اړخ نه ستا به نه راځي یقین کې. او ډېره مننه او شکر چې د مور په دعا رنګ یم. شکر چې د مور په دعا رنګ یم. لکه پروت چې یم د مینې اباسین کې. او یو ډیوې تر کومه حده مشهور کو. یو ډیوې تر کومه حده مشهور کو. ګینې هیڅ نو کمال په الادین کې. ډېره مننه. یو ډیوې تر کومه حده مشهور کو. ګینې هیڅ نو کمال په الادین کې.
او شعر دی چې هغه وخت کې زمونږ د سفید سنگ دا سړک ډېر زیات خراب و دا مې هغه وخت لیکلی وي په سړک د سفید سنگ مې کلمي وځي موږ پسې کلي تلو که نه په سړک د سفید سنگ مې کلمي وځي داسې ښکاري چې روانې مسادین کې ډېره مننه په سړک د سفید سنگ مې کلمي وځي داسې ښکاري چې روانې مسادین کې او مقطع شعر دی چې زبیر ساجده زړه هم د قرآن دی ای زبیر ساجده زړه هم د قرآن دی او زړه هم شته دی په خپله په یاسین کې ډېر ښه ډېر اعلی ډېره مننه هم کوو مینهوالو به ترې هم خوند اخیستې مونږ ترې هم خوند واخیستو زبیر شاه ساجد صاحب پروګرام کې به راسره یو غزل او نظم شریک کړئ نو ډېر به خوشحال شو غزل به درته بله مې ډالۍ کړمه چې ارشاد جي خپل ریخي ریخي ګریوان راټولومه خپل ریخي ریخي ګریوان راټولومه رانه ورک دی زه خپل ځان راټولومه ډېره مننه خپل ریخي ریخي ګریوان راټولومه رانه ورک دی زه خپل ځان راټولومه او چېرته مینه دې پیدا را سره نشي چېرته مینه دې پیدا را سره نشي ګلې ځکه درنه ځان راټولومه ډېره مننه او نفرتونه زه اوباسم سینونه نفرتونه زه اوباسم سینونه محبت یمه انسان راټولومه ډېره مننه په ایرو کې پټ لالونو پسې ګرځم په ایرو کې پټ لالونو پسې ګرځم ښکلي ښکلي شاعران راټولومه ډېره مننه په ایرو کې پټ لالونو پسې ګرځم ښکلي ښکلي شاعران راټولومه او یم زبیر ساجد د لیک مې دا کمال دی یم زبیر ساجد د لیک مې دا کمال دی یو مرکز ته مسلمان راټولومه ډېر ښه ډېر اعلی مننه تاسو د نظم غوښتنه کړې وه نو هغه زما په دې کتاب کې د رڼا په تکل کې دې کې ډېر ښایسته اصلاحي نظمونه دي د دې نه به ورسره یو نظم شریک کړمه د هغې عنوان دی نه چلیږي نه چلیږي د بنیت سړي دوکان نه چلیږي د بنیت سړي دوکان نه د مرګ په مخ کې عقل د لقمان او د جاهل مخ کې دلیل د هوښیارانو د جاهل مخ کې دلیل د هوښیارانو نه خبره د غریب مخ کې د خانه او نه چلیږي په دنیا کې د خیالونو نه چلیږي په دنیا کې د خیالونو حکومت د چا حاکم او حکمرانه او د ظالم مخ کې دلیل د مظلومانو د ظالم مخ کې دلیل د مظلومانو نه تدبیر د تقدیر مخ کې لري توانو ډېره مننه او زبیر شاه ساجده کله نه مړیږي زبیر شاه ساجده کله نه مړیږي تږې ځمکه په شیبو شیبو بارانو ډېره مننه زبیر شاه ساجده کله نه مړیږي تږې ځمکه په شیبو شیبو باران ډېره مننه ستاسو هم کو زبیر شاه ساجد صاحب چې څنګه غزل کې وویل مینهوالو همدغه زموږ د پیج هم همدغه مقصد دی چې خواره واره لالونه تاسو ته په دغه شیشه باندې مخامخ نو بلکل همدغې لا ګرځو کوڅه په کوڅه د په پښتو ادب باندې چې کوم مین په ولس باندې مین خلک دي نو بلکل زبیر شاه ساجد صاحب په پروګرام اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړم بس زما خو دغه پیغام دی چې مینه وکئ مینه وشیندئ خوره کوئ او علم زده کوئ زده کړه وکئ دا زندگی چې کوم دی دا الله پاک یو ډېر لوی نعمت دی او دا ډېر مختصر ژوند دی په دې کې الله پاک راضي کول پکار دي خپل منځ و دس او دین سره چې کوم دی هغې سره رغبت پکار دی مینه پکار ده او زده کړه پکار ده چې هغه په هر یو حالت کې وي نو زده کړه چې کوم دی دا ډېره زیاته ضروري ده علم ډېر زیات ضروري دی زما خو ټول ولس ته دغه پیغام دی چې علم وکئ زده کړه وکئ او پښتو ادب سره او پښتو سره چې کوم دی ډېره زیاته مینه وکئ دا زمونږ مور ده پښتو ژبه چې کوم دی دا یو نعمت دی او د نعمت په باره کې به الله پاک پوښتنه کوي نو مونږ له پکار دي چې مونږ د پښتو ادب خدمت وکړو د پښتو ژبه خدمت وکړو او د پښتنو سره چې کوم دی مینه وکړو خپل ولس سره مینه وکړو او مینه خوره کړو
ډیره مننه زبیر شاه ساجد صاحب چې پروګرام کې مو راسره شرکت وکړو موږ له مینوالو لم وخت ورکړو ډیره مننه هم کوو مینوالو د نوو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کړئ تر بلې مرکې پورې خپل ورور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان